چې کوم درد علی او داغه د مرګرو پړ کېو د جناب محمد رسول الله مطابق دی خو وګوره علی ز هجرت کو مدینه یم د ټوله مکی دشمندار د ټوله مکی زما کټ کې به د شپې سوک سملی دشمندار سړی کټ کې بسملی خبره کوي ازما آشنا ده نن میولید مالک اخکارینا ودا سورزه زاله ګولا غوندې وایي چې په بجلیګر مولا چاډاس کړي ده زه درته مانه چې رښتیا په سو ډاس کې زو نه لګم देखो गर अली सरदार कौलैन वर्तवाई ए अली ज़ुख़ब बेगाल अज़म मदीने त हिजरत कौमा अबू बकर बमरा सराई जमा तालाशी बाली खलक बरा पसी गर्जी जमा कट के बसोक समली हजरत अली और तो फरमाया या रसूल अल्लाह स्ता कट के बज़प्रोते मा जमा कट के हुबत प्रोते ज़गुरे द टोले मकी दुश्मनदार वो या रसूल अल्लाह काश जागा औरस खुदाए रावली चिकम गशा तुरा पता चलीगी चिपागे जमा और में गुस और तब बच इश्क देता हुए इश्क देता आई जंगे उहुद के द सरदार कौनैन गाख मुबारक शहीद की वैसे करनी पगरुनों की उसी की चलाई गड़ी साथ लीनी चावरता हुआ तो छिपे मैंने दागा खुयो गाख मात शवे दाम बुरा वागस्ता दजान न यो गाख हुइस ब्याए हुए चासे न चिजमाद महबूब पास गाख माती और मालान ने हुइस न पास नहीं हुइस ब्याए हुए चासे न चाद जाम नहीं हुई माता हुइस न द जाम नहीं हुइस केराल च पता न लगी च जमा द महबूब कम गाख माते खुराश दखले न टोलो बासना बपखपला पकेराश अजीजालो रागलम न दे सरदार कौनैन लीदलम न दे पनाली दो पे मायन पनाली हुजूर चे वफात के दो वसियत उकल चे उमरा जमा द वफात लरुस्तु दा जमा जो बबा पास पगर की यो वैसे करनी उसीगी जमा द मर्ग लरुस्तु दा जमा जो बबा गलयो से अल्लाह हुजूर द वफात न बाद चे जो बावा लड़ा वैसे करनी थे हुए द खुदा बंदा सामल दिकड़े दे जिद मोहम्मद रसूलुल्लाह दुमरा मंजूर नजर वर्ते उमरा वल्लाह का नूर पोएगम ता चले गड़ी में साथ दी औद दी ज़ैनब आशिक मां वर्गलेम नेम लीदलेम इमनो खुदा में वावरेद चिदा गाख मुबारक मात शवे नुमाख पल टोल गाखु नौइस च जमा द महबूब यौ नहीं नु जमा खलक दे टोल नहीं आशिकी देता हुए इश्क दे अल्लाह इश्क तड़ुम बाशमा खजा बची दिन दपारा कुर्बानाल सवाल न पर रुम्बाश पदा दवादा हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन रुम्बाश पदा कट के प्रोत थे
ستا د ملک د ودونو ړومبی شپه څنګه وي د شرمېدلي ملک اوسېدو والاو ستاسو د ملک د واده ړومبی شپه څنګه وي الک سره د دنیا لونډان لچران لوفران لپنګان را ملګري شي ټوله شپه پې وي سیارونه ټوله شپه پې ډمتوب او کنجرتوب ګو ټوله شپه پې بلو پرنټونه ګو دې ته دا دوی پیژني دا ټول قسم په خدای چې داسې حیرانتوب نه دی چې دوی یې نه پېژني اشاره کوه دوی یې بنیاد ته رسي پورېږه یو هلکه 13 ورځو کې د هندوستان ډب چې راغلی د هغه څه نام و دلیپ کمار اسې وایم خفه نه شئ خفه نه شئ واده دی او د واده ړومبی شپه ده الله اکبر یې کو د کټه وډه ناوې راونیو وروستو چېرته ورته یې بیبي په یو زړه کې دوه محبته نه ځایي یا به تا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت ناوې ورته وایي چې حنظله ما خو په رڼا کې لیدلی یم د واده ړومبی شپه دې ده سمله د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې سمله ورته یو ناوې والله که ټینګېدی شمه ناوې ورته وایي چې ما خو په رڼا کې لیدلی یم نو که ته لاړې ولته شهید شوې نو زه به د قیامت په ورځې څنګه پیژنم چې دا زما خاوند نو حضرت حنظله لستوڼی وشلولو ویل بیبي وګوره د قیامت په ورځې د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼی شلېدلی وي دا به ستا خاوند وي او منډې لاړو جنگ شروع چې جنگ شروع کړ حنظله مو لګېدو انا لله و انا حضور علیہ السلام حکم چې د احد شهیدان غسل مه ورکوئ خپلو کپړو کې دفن جبریل راغی وی یا رسول الله حنظله ړومبی شپه د واده وه د کوره چې راتلو غسل یې نه و کړی نو ماته الله حکم کړی چې حنظله له به ملایکې غسل ورکوي اوس حدیث کې راځي د حنظله نوم چې محدثین ذکر کوي نو حنظله غسیل الملائک اغا حنظله چې ملائکو ولا غسل ورکړي عزیزانو د عشق دا مقام دی چې په عشق کې قربان شي ملائک بستا غسل کولو لرسي او عاشقی لنډ غوندې تعریف دی لنډ حضرت ابو هریره عاشق په تمام روایت د حدیث کې د ابو هریره نه زیات روایت چانه نه دي منقول ولی ځکه چې لیوانه روټه جامع
اوبه خوراک سکاک دې څه دی د خدای بنده زما خوراک تمام تن میں د رنجو پسې روړوي تمام تن میں د رنجو پسې روړوي خو په ما د تورو سترګو یو نظر وی زما خوراک د ستورو سترګو یو نظر بس چاره ته وګوري موړم شم تندم لاړ شي لباس بستر خوراک زما ده شوق مې دا دی چې زما سینه او د محمد رسول الله حدیث په لیکلې کېدل سترګو مې د چهره انور ته کتل د په خوا کې اوسېدل دا نشه عزیزانو واور او په کلاو غوږونو واور سنیان منیان نشته سنی توب تاسو پیژنئ نه سنی څه پیژنئ ماما سنی کو یو کلی کې مې تقریر کولو 2 غنټې تیرې شو ما لکه سپوی شو ویل خوب غلو که بیا دې مهرباني وکړه مادي تاسو سنی څه نه په سنی او نه په مونی भाई नमाज आंदाई के पुछने साढ़े नाने दे वक्त कूजा फड़िया घर कूजा फड़िया ओ मुसल्ला भी फड़िया घर तू ओ मैं नहीं जानदा है दिया बारीका नू कूजा नमाज मुसल्ला फड़िया घर तसा मुझ तस पोई गई داوی سره درته وایم چې د مونځ غرض تر اوسه مونځ ګزارو نه دی پیژندلی د اسلام غرض تر اوسه پورې مسلمانانو نه دی پیژندلی او کوم سړی چې د شي غایه او غرض نه پیژني په هغې فایده نه مرتب کېږي بل جنازې غرض څه دی هغه ورځ مې یو لوی بزرګ ته وی ما په ایمان وی جنازې خو دې ډېرې کړي وی علاوه مال دې ځای کې د نری غوندې درد پیدا شوی چې دې مړي سره به بېګاله څه چل کېږي ویل نه ویلي مې دي چې خدای ویې بخي مال دې ځای دې درد کړی دی که نه درد خو یې نه دی کړی ما جنازه نه ده شوې ورکوي دغه امامان چې دې ځای دې نری غوندې درد کړی دی خدای هم بې خو نه بس غرق یې غرق دا چا چې دا جنازې مونږ کو دا لا غرق دي دا بل ورځ غیبي جنازې چې کېدي دعا وکړئ خدای یې مخې جنت وکړي دا قسم په خدای چې ټول فراډ دوکه و ایمان درته یم چې زباني جمع خرج تاسو پټ قسم زه خو صفا خبره هغه جنازې لازم چې دا ځای مې ورسره نری درد چې دې ځای مې نری درد نه کړی ورځم هم نه که لاړ شم نیت یې نه تړم دې ځای دې درد نه کو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی اسلام غرض تاسو نه پیژنئ اسلام څه ته وایي اسلام څه معنا شیعاګان ځان ته مؤمنان وي مالکه مؤمن څه ته وایي مومن माना अमन देने वाला अमन देने वाला मोमिन दी तो बल अमन वर्कोल मोमिन दामन इस्लाम समाना गर्दन नहादन
من احکام الله تعالی و رسوله د خدای او د رسول حکم ته گردن نهاد کېدل. ایمان څه ته وایي؟ وای وای طالبان یې تاسو لکه طالبان ته طالبي وای ایمان څه ته وایي؟ شرم پکار ایمان نه پیژني، اسلام نه پیژني، د بازګل کوتک شیطانت له خو خطه کړی ویجلیګر مولا باندې ډس کولو پراپیګانډې له خو خطه کړی په تاسو به ډس کېږي په ما به نه کېږي جنازې به م کوم ټول به مردارېږئ انشاءالله العزیز. ما څه کار ما د پاکستان د ټولو صدرانو پسې دعاګانې وکړې ضیاءالحق هم لاړو خدای دې وبخښي زه د ضیاءالحق لوی برخلاف په دې جماعت کې مې په دوو ټکو یې برخلاف اقتدار مې ته نه و دا مې ورته وی چې د اسلام نوم چغې مه وه دا چغې مه وه بل دا چې ملا پسې دا د سود د زکات پیسې مه ګرځوه مولیان راته خسیان کوه ما دا دوه ټکي چې مړ شو په ایمان درته وایم چې ټوله ورځ ورپسې دړنه خفه وم دړن زمونږ ټول اختلافات ورسره ختم دي الله دې ورته معافي وکړي سره د ټولو ملګرو څومره چې په دې جاز کې کړه شوي دي خدای دې ټولو بخښي حدیث کې راځي اذکروا محاسن موتاکم د مړو نیک خصلتونه یادوئ چې سړی مړ شي مړي پسې به بد نه وی دا شرن ناجیز زما په خبره پوهېږه خبره لاړه خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه اوس سوال د ملک دی سوال د ملک د بقا او د سالمیت دی عزیزانو شیعو ته م ووایئ سنیانو ته م ویم نور فرقو ته م ویم که پاکستان و تا او زه به سره د دلایلو جنګ مکو که پاکستان نه و زمونږ ملک نه و نه به سني وي او نه به شیعي زما عزیزانو دعا کوئ چې خدای دا ملک باقی پاتې خبره د ملک د سالمیت او د بقا ده مونږ د ملک دشمنان نه یو علماء دیوبند اول هغه خلق دی چې پاکستان جوړ شو مولانا حسین احمد مدنی نه تپوس شو هغه ووی چې جوړ شو نو دعا ورته وکړئ چې الله یې سالم لري اوس او الله یې تر کافي مودې پورې وچلي دا د مولانا مدنی الفاظ تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې سوال دلته د ملک د بقا او د سالمیت دی سوال د چا شخص پورې نه دی ضیاءالحق کلاړو دعا وکړئ چې الله یو صحیح نماینده د هغه په ځای مونږ ته را پیدا کړي چې د دې ملک قانون قرآن ما ته وګورئ تر هغې به یې پرېږدو نه که فوجیان وي او که غیر فوجیان وي چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون هم قرآن کړی تیار یې دې ته زمونږ ټوله جګړه به دې دپاره چې د پاکستان قانون قرآن شي عزیزانو شهید څه ته وایي دا باس با سبا 12 بجې کوټه کې بیا جلسې تاسو به مهرباني کوئ راځئ به ما مرایم خوږېده خو تاسو کې څوک ولیان ناست دي نو خدای اوس به ځئ کم خوا لاس اوچت کوئ لاس اوچت کوئ ګوره ما ته یو منټ لاس کوز کړئ خدای ته وګورئ چې د خپله لاسه د هغې جلوسونه کامیاب نه کړي ای خو مونږ سره جګړه په دې ده چې زمونږ جلوس کې له 20 کسې او ټول خلک تاسو رانه دغه کړه غلي وځئ او نیغ کورونو ته ځئ چې هغې مو 8 کسې او ځان باندې رایښي وایي وهئ ځان ځئ خدای مو بخښي چې تاسو فکر مه کوئ دا جماعت قاری اسلم جوړ کړی دی
او د ملنګانو غوندې به لوډ سپیکر ته ناستو در په درې خاورې په سرې خیر غوښتې چې تر څو پورې دی ژوندی دا جماعت د ده دی که د علاقې خلق بغیرت شو او په دی غیرت نه کولو نو مونږ څه بلاوالی یو بیا په دې لار به زه تېرېدمه او د ده چغې به مې په لوډ سپیکر اورېدې چې خیر به یې غوښته دا جومات یې جوړ کړی دا ما وران هم لیدلی دا ما ډیران هم لیدلی او دا ما اوس دومره آباد هم د ده په برکت وي عزیزانو دې کې مدرسه به هم د ده وي محتمم به هم دی وي که د علاقې خلق د پیسو تحمل نشي کولی دارالقرا د مالګو منډۍ مدني مسجد چې یو عظیمه اداره د دین ده د هغه ځای نه به مفت استاد راځي او دلته به سبق پړاوی مفت تنخواه به قاری فیاض ورکوي او سبق به دلته پړاوی که قاری فیاض هم دیوال نه ځان پناه کو مونږ به وله خیر غواړو او داغه استاد تنخواه به پیدا کړي په دې خبره انتظامیه د ځان پوی کی او د ډي اس پي صاحب په نوټس کې دا خبره راغلی چې سړی پوی کا او سړی ګوره شیعه نه دي که تاسو هغې ته په غوسه شوي نه یئ ځکه چې دا ورځې داسې دي شیعه نه دي خدای مهرباني ده د پېښور شیعه او سني منځ کې تر اوسه نه تصادم شوی دی او نه به کولو ته پرېږدو اسلام د دلایلو مذهب دی زمونږ او د شیعو په یو ټکي جګړه ده او انشاءالله به په دلایلو سره حل کوو هغې وایي چې مونږ تیز عاشقان یو د امام حسین او مونږ وایو چې مونږ تیز هغوی وایي چې مونږ تیز یو ځان وهي مونږ وایو